دا کورونه کې چې کوم زنانه زموږ خويندې اعتکافونه کوي دا ګور حدیث کې نه دی راغلی مونږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله که پکې دلیل وي ما بدر رسول وي چې شته دي ولی مونږ د نیکی او د خیر نه خلق منی مونږ نه منی کوو د خیر نه خو الله قران کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد مثلا به اعتکاف چرته کوي زنانه به اعتکاف په مسجد کې زیو د زنانو جدا د پردې لارې جدا او پرده وا نو بس مسجد کې به کوي که مسجد نه وردا کورونه کې چې کوم زنانه زموږ خويندې اعتکافونه کوي دا ګور حدیث کې نه دی راغلی مونږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله که پکې دلیل وي ما بدر رسول وي چې شته دي ولی مونږ د نیکی او د خیر نه خلق منی مونږ نه منی کوو د خیر نه خو الله قران کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد مساجد ته کې الله ویلي چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجدو کې نو ګوره مسجد کې کزي وو د الله د نبی بیان چې کوم وي زمونږ د امت مین دي هغه هم چې کله اعتکاف کو مسجد کې به کو جدا یو سیټ ته وړخ کبا هغه تخیمی واله شو په خپل خیمو کې بدن نه ناشته نو که چېرته داسې پروګرام وو د زنانو لپاره جدا خو ټیک ده که نه بس په کور کې د خپل عبادتونه کوي دعاګانې دي کوي او دا الله بندګي دي کوي تلاوت دي کوي الله رب العالمین یې قبلوي